د ځوانانو راډیو فوټسال جام سیالۍ له کابل او غزني زونونو وروسته دا ځلې د ختیځ زون اړوند ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو ترمنځ ترسره شوې. یادې سیالۍ چې د سرطان میاشتې په 9 د ننګرهار ولایت په مرکز کې ترسره شوې. د ننګرهار ولایت د اصیل ننګرهار لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د فوټسال جام سیالیو مسؤلین وایي له دې سیالیو مو موخه په هیواد کې د فوټسال لوبې پرمختګ، د ځوانانو ترمنځ یووالی او ترمنځ د مثبتو سیالیو لپاره لاره هوارول دي. د ځوانانو راډیو فوټسال جام سیالۍ له کابل او غزني زونونو وروسته دا ځلې د ختیځ زون اړوند ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو ترمنځ ترسره شوې. یادې سیالۍ چې تېره ورځ د سرطان میاشتې په 9 د ننګرهار ولایت په مرکز کې ترسره شوې. د ننګرهار ولایت د اصیل ننګرهار لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په مشرقي زون کې د ننګرهار لوبډله، د کونړ لوبډله، د لغمان لوبډله او همدارنګه د نورستان لوبډله پکې برخه لري چې د زون په سطح دوی غواړي چې قهرمان معلوم کړي. دغه سیالۍ په 8 زونونو کې کیږي، بیا په 8 زونونو کې دوی یو قهرمان معلوموي. نو نن د دې څلورو ولایتونو ترمنځ سیالۍ ترسره کیږي، معلوم شي چې د ختیځ زون په سطح به کومه لوبډله د دې زون قهرماني ترلاسه کوي، بیا به له ده ځای نه په مرکز کې د نورو زونونو سره دغه سیالۍ په لاره اچول کیږي. د ځوانانو راډیو د فوټسال جام سیالیو مسؤل امید یوسفزی وایي له دې سیالیو موخه یې په هیواد کې د فوټسال لوبې پرمختګ، د ځوانانو ترمنځ یووالی او ترمنځ د مثبتو سیالیو لپاره لاره هوارول دي. د هیواد په 14 ولایتونو کې، یعنی د 14 ولایتونو په شتون دغه سیالۍ پیل کړي. دغه سیالۍ د زون په کچه ترسره کیږي چې په ټوله کې 8 زونونه دي. هر زون کې 4 لوبډلې سره رايوځای کیږي او لوبې ترسره کوي. دلته په ننګرهار زون کې د کونړ، نورستان او د لغمان ترڅنګ کوربه ننګرهار لوبډلې شامل دي. د دې ویاړ لرو چې ځوانانو لپاره خدمت کوو او په دې برخه کې غواړو نور هم کار وکړو. د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې د ننګرهار ولایت اړوند اصیل ننګرهار کلب او نورستان اړوند د نورستان ځوانانو لوبډلې ترمنځ لوبه ترسره شوه چې اصیل ننګرهار لوبډلې 1-0 په وړاندې د نورستان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د همدې سیالیو په دویمه لوبه کې د لغمان ځوانانو او کونړ ځوانانو لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شوه چې د لغمان ځوانانو لوبډلې په ستر توپیر د کونړ ولایت اړوند لوبډلې ته د 10-0 په وړاندې ماتې ورکړه او پایلوبې ته یې لاره وموندله. د یادو سیالیو پایلوبه د اصیل ننګرهار او د لغمان ځوانانو ترمنځ ترسره شوه چې د ننګرهار ولایت اړوند اصیل ننګرهار لوبډلې د لغمان ولایت اړوند د ځوانانو لوبډلې ته د 2-3 پر وړاندې ماتې ورکړه او په دې سره یې د ختیځ زون اتلولي وګټله. خوشحاله سو د راډیو جوانان څخه چې دغسې زمینه برابر کړی تر څو ځوانان یو بل سره هماهنګ شي، لوبه وکړي او دې څخه غواړو د راډیو جوانان څخه چې دغسې نور هغه زمینه مساعد کړي تر څو ټول ورزشکاران په یووالي صلح سره یو بل سره لوبې کړي. دا چې دا په مشرقي زون کې لومړی ځل دی چې د ورزشکارانو لپاره د فوټبال په برخه کې د فوټبال سیالۍ په لاره اچول کېږي د راډیوي نوجوانانو لخوا نه. د هغې نه موږ ډېر زیات راضي یو. دا چې په کونړ کې دغه شان امکانات لکه څنګه چې دلته په زون کې دي یا د هیواد په نورو ولایتونو کې دغه شان نشته. دا چې اوس تازه په کونړ کې دغه فوټسال لپاره همدغه شان جمنازم جوړ شوی دی، خو لا تر اوسه چارې نه دي بشپړې شوي او موږ امید لرو انشاءالله چې په آینده کې همدغه د فوټبال یا د فوتسال لوبی ملتا خپل ورزشکارانو من ترسره بود. ما به نمایندگی از تمام ورزشکاران فوتسال، تیم فوتسال ولایت نورستان در رابطه به همین تورنمنت بسیار خوشحال هستیم و از این فرصت استفاده میکنیم تا به ولایت خود و وطن خود کدام دستاورد داشته باشیم. د ننګرهار ولایت اړوند اصیل ننګرهار کلب لوبډلې په یادو سیالیو کې د اتلولۍ په ګټلو سره د ځوانانو راډیو د فوټسال جام دویم پړاو سوپر جام سیالیو ته لاره پیدا کړه. په پام کې ده چې راتلونکي اونۍ د تخار ولایت په کوربهتوب د بغلان، کندوز، تخار او بدخشان لوبډلو ترمنځ ورته سیالۍ ترسره شي.